د IPL یو تاریخي او په زړه پورې لوبه نن د لکنو او پنجاب ترمنځ ترسره شوه چې لکنو په دغه لوبه کې بریا خپله کړه او نوین الحق هم په نننۍ لوبه کې زبردسته توپ اچونه وکړه چې 3 وکټې یې واخیستې. د IPL 38مه لوبه د لکنو سوپر جاینټس او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ وشوه. لکنو د 15 لوبغاړو په سوځېدو 250 منډې وکړې چې دا د IPL په تاریخ کې دویمې زیاتې منډې هم دي. د لکنو لپاره مارک سټیونز 22 او کیل مایرز 54 منډې وکړې. د پنجاب لپاره کاګیسو رباډه 2 لوبغاړي وسوځول. 258 منډو هدف په تعقیب کې پنجاب په 19.15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 201 منډې وکړې او لکنو د 56 منډو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. د پنجاب لپاره اتارو اتایړې شپږ شپېته زیاتې منډې وکړې. د لکنو لپاره یشتاکور 4 او نوین الحق 3 وکټې واخیستې. په IPL کې دا د نوین الحق درېمه لوبه ده چې په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ لوبه کې کومه وکټ نه واخیستې او په دویمه لوبه کې یو لوبغاړی سوځولی و. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه مارک سټیونز ته ورکړل شوه. د لکنو او پنجاب دا لوبه د IPL د تاریخ هغه لوبه شوه چې تر ټولو زیاتې منډې پکې وشوې، یعنې دواړو لوبډلو 458 منډې وکړې چې تر دې مخکې په IPL کې په کومه لوبه کې دومره زیاتې منډې نه دي جوړې شوي. همداراز لکنو د IPL د تاریخ دویم زیات سکور وکړ. په IPL کې تر ټولو زیاتې منډې بنګلور کړي دي چې 263 منډې دي. د نننۍ بریا سره لکنو په 8 لوبو کې 15 بریاوې خپلې کړې او د 10 نمرو سره په جدول کې دویمه لوبډله شوه. پنجاب بیا په 8 لوبو کې 4 لوبې ګټلې دي.